سلام علیکم هیله او احترامات مې منظم ذبیح الله ایوبی او تاسو ګورئ ایوبی د کمپیوټر زده کړې چینل. نن موږ راځو څرنګه کولی شو په کمپیوټر کې انسټال شوي پروګرامونه ان انسټال کړو، یعنی غیر فعاله کړو. د دې لپاره به تاسو راسئ لومړی وینډو بټن ته. وینډو بټن کې به تاسو کنټرول څنګه کوئ کلیک به پرې وکړئ. کله چې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته کنټرول څنګه کېږي کنټرول پینل راخلاصېږي. نو که چېرته په دې شکل تاسو ته راخلاص شو کې راسئ تاسې پروګرام ان فیچرز ته. پروګرام ان فیچر تاسو راتله او که چېرته په دې شکل کنټرول پینل راخلاص نه مستقیمه تاسو کلیک وکړئ تاسو سره یو نوی وینډو باندې کنټرول پینل راخلاصېږي. یا که چېرته هم دا طریقه تاسو نه وزده نو تاسو کولی شئ دلته راسئ رن ته. په رن کې تاسو ولیکئ کنټرول ولیکئ انټر یې کړئ. او که چېرته ستاسو سره دا طریقه هم نه وزده نو بیا وینډو بټن پلس آر ووهئ. کله چې تاسو دا وینډو پلس آر بټن ووهئ نو دلته بیا ولیکئ کنټرول نو انټر به یې کړئ. نو په دغه کې زموږ سره دا ټول پروګرامونه دي. په دغه کې به تاسو کوم پروګرام ته راځئ نو دلته راسئ دا به لارج آیکن ورته انتخاب کړئ چې تاسو ته صحیح معلوم سي. پروګرام ان فیچرز ګورئ دلته صرف پروګرام ان فیچر دلته به راشو. دلته ټول هغه پروګرامونه چې په کمپیوټر کې موږ څنګه کړي دي انسټال کړي دي هغه کارډ ریډر د کریټر د فوټوشاپ د هر څه وي دلته ټول څنګه کېږي راځي. اوس په دغه کې موږ غواړو هغه سافټویرونه چې نه غواړو کمپیوټر کې استعمال کړو کمپیوټر کې ځای هم نیسي نو د هغو د ان انسټال کولو لپاره یا د ډیسیبل کولو لپاره به تاسو له دې لارې کار اخلئ. نو دلته راځو موږ پر مثال افغان سافټویر هاوس سکرین سیور ده دا څنګه کوو ان انسټال کوئ. نو دلته به راسئ کلیک به وکړئ ان انسټال یس به یې کوئ. له یس نه وروسته به څنګه کوئ دا څنګه څه کمپلیټډ دا کلوز کوئ دا به تاسو سره ختم سي. نو ورپسې د نور پروګرامونه تاسو هم کولی شئ ون بای ون ان انسټال کړئ. پر مثال د فلش انټرو بینر په نام ده د لرې کول غواړئ داسې دا به هم ان انسټال په یس به کوو. اوکې نو په دې طریقه سره تاسو کولی شئ ټول پروګرامونه څنګه کوئ ان انسټال کړئ. دا ټول هغه پروګرامونه چې په کمپیوټر کې انسټال دي. نو دا د کمپیوټر نه د پروګرامونو د غیر فعاله کولو طریقه وه. نو په راتلونکي به موږ نورې هم داسې لنډې ویډیوګانې ستاسو لپاره جوړې کړو. نو زموږ یوټیوب چینل ضرور د سره سبسکرایب کړئ چې تر څو زموږ ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي.